Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Trunk full of bass on an old school Chevy 7-tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some Donkey Kong, and watch it go get Donkey Kong. Baby, if ګران اوریدونکو تاسو ټول ته زه ښه راغلاست د زړه کومې نه سپین غر ټلویزیون ته وایم او زه ناصر احمد ترخیل یم د تاسو په خدمت کې هیلې لرم چې تر اخره شګو پورې موږ سره پای کې اوسئ او ګران وروڼو د ټولو ته د یو کوچني اختر مبارکي وایم افغانانو ته د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچني اختر ښه مبارکي وایم هیله لرم چې خاص افغانستان ته په ښه توګه باندې او که نیکساري اختر یې مخ ته بولی وي هیله لرم چې دوی دغه کومې روزې د زحمت تراویح کړي دي خدای پاک دې په در کې قبول او منظور کړي زه د کوچني اختر مبارکي اول زه خپل مور و پلار ته دوستانو ته ټولو ته د زړه کومې نه مبارکي وایم او خصوصا بیا د افغانستان نړۍ ټولو مسلمانانو ته زه د کوچني اختر مبارکي وایم چې اختر د ټول د مبارک بیا زه ښه راغلاست وایم ټولو ته د سپین غر تلویزیون ته په اروپا کې چې ده او هیله لرم تر اخره شګو پورې موږ سره مل اوسېږئ Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. بیا هم ښه راغلاست د سپین غر تلویزیون ته ورونو ښه راغلاست درته وایم ټول اوریدونکو ښه راغلاست تاسې راځئ چې زموږ یو افغان ولاړ ده هموطنوال هم ولاړ ده چې زه سره د ژوند باره کې هروب کې خبرې کړو چې څنګه وخت ده السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر راغلی وروره خیر اوسه جوړ صحتمند ورور ښه شکر دی الحمدلله تاسو ښه یې ګرانه د کوچني اختر مبارکي درته وایم وروره زه هم تاسو ته مبارکي وایم اختر مونځ روژه تراویح قبول او منظور انشاءالله امین تاسو سره هیله کوم ورور چې خپل ځان راوپېژنه زه عزت الله زازای د بلجیم اوسېدونکی ډېر ښه وروره څه پروګرام دی نیولی دا د کوچني اوله د اختر ورځ ده څنګه پروګرام دی څنګه راغلی دې خوا ته چکر دی راوهلی زه ګرانه داسې ملګرو سره راووتلی مې وی چې د کوچني اختر ورځ دی غواړو چې یوځي ته وګرځو چکر ووایو ډېر ښه خدای دې هر کله راوله څنګه د اروپا سره څنګه ژوند سره د دې اختر یعنې د وړکي اختر څه احساس کوې الحمدلله وروره اروپا سره ښه یو ژوند مو ښه دی هم د دغو خلکو نه ډېر راضي یو ډېر خوشحاله یو ښه خلک دي او ګران ورور دا راته نه چې څومره وخت کېږي یوروپ کې ژوند کې څومره وخت کېږي چې له کور نه مسافر شوی د کور نه چې مسافر شوی ګرانه یو کال مې ووتلو او چې بلجیم کې اروپا کې ژوند کوم خاص کر په بلجیم کې 6 میاشتې ډېر ښه څنګه چې کارونه مارونه دي څنګه جواب مو د اخیستی دی وروره او ګرانه جواب مې اخیستی دی زه ډېر ښه څنګه چېرته ژوند کې څه حالات کې چې کور کې یوازې ژوند کې فامیل در سره ده څه حالات د بروکسل په ښار کې ژوند کوم سنسکاربیک کې ځان ته یعنې فامیل نه لرم زه ډېر ښه څه احساس کوې یعنې په وطن کې د یو احساس ولري چې خارج هېوادونو ته ځمه اوس په دې خارج هېوادونو کې څه احساس لرې هسې ډېر خواهش وي ډېر شوق وي د خارج هېواد خو چې کومه زندګي په خپل هېواد کې وي په خپل کور کې وي هغه شی زندګي د خارج په یوه هېواد کې یو افغان ته نشته دی یعنې د خارج د ژوند نه راضي ناست دی یاره ډېر زه خو خپله شکر الحمدلله راضي یم ډېر داسې ورونه دي چې هغه تنه نه وي راضي ډېر داسې ورونه وي چې هغه په تنګسي کې وي او ډېر ورونه په تکلیف کې وي ډېر ورونه داسې دي چې هغوی چا خوشحالي او ښه ژوند ګوري او د چا چې خراب وي د هغوی د سترګې نه غړوي هر ورور دا خواهش کوي خصوصا افغانی چې زه خارج ته لاړ شم زه خارج کې ژوند وکړم او څنګه د خارج ژوند کې تاسې خوشحاله سئ لږ افغانستان چې راغلی مسافر سولې دې هېوادو ته راغلی یا په دې لاره چې دومره تکلیفونه وي د دې تکلیفونو سهولت تاسو دلته پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي او ګرانه دغې سهولت دلته مونږ ته پیدا شو راکړی دی
بلجیم حکومت موږ ته دا سہولت ورکړی دی لرې ډېر تکلیفونه لري خو یو خواهش و او کو مشرانو کشرانو چا هم نه پرېښولی مې خو یو خواهش مې وکړلو او خدای پوره کړلو زه ډېر ښه ګران وروره دا د راتلو څه مصروفیت لري اوس فلحال په دې راتلونکي ژوند کې د یاد څه مصروفیت څه دې نیولي دي فلحال په راتلونکي ژوند کې حاضر وخت هېڅ مصروفیات نه لرم او زړه مې غواړي چې زه دلته تعلیم وکړم خپل سبق ووایم زه ډېر ښه څنګه په خپل وطن کې د هم تعلیم معلم پښتو یا کومه بله ژبه باندې د تعلیم کړی درس سبق دې ویلی او ګرانه په خپل وطن کې مې درس ویلی دی لسم صنف پورې مې درس ویلی دی زه ډېر ښه ډېر ښه او دلته نور داسې ملګري یاران دوستان داسې یو احساس کې چې یعنې هغه څه خلک چې دلته راته پیدا کېږي لکه کوم چې په وطن کې وو یا کوم په وطن کې چې هغومره خلکو ما سره مینه درلودله هغه څه کسان تا ته ښایي دلته پیدا کېږي ګرانه دا ډېر کم پیدا کېږي اول خو مشکل دی چې پیدا شي بیا چې پیدا شي ډېر کم پیدا کېږي او د خپل وطن غوندې مینه په یوه هېواد کې هم نشته دی اروپایي په یوه هېواد کې هم نشته دی چې کومه مینه په خپل وطن کې دی هغه په یوه هېواد کې نشته دی او دا به زه درته وایم چې ما خو د اختر کالي جامې اغوستې دي د افغانیت جامې تا هم د کومه کړي دي ما هم د کور نه غوښتي دي ورونو تر زمانه ورستولي دي راته چې اختر دی او ډېرو خلکو به افغاني لباس کړی پکار دی تا هم افغاني لباس وي او زه خپله ډېر فخر کوم په افغاني لباس نه او ډېر خوند درکوي او ډېر په مینه او ډېر په شوق سره افغاني لباس اغوندم ما ته خو ډېر واقعا ډېر ښه دی تا لباس خوند راکړه داسې چې تېرېدلې ما ولیدل دا هم زموږ یو افغان ده د زړه یو ټوټه مې ده ځکه ما ودرولې خفه سوی خو به نه چې دا پوښتنه ما تا نه کړې نه وروره ولې خفه کېږو دا زه هم ډېر خوشحال شوم چې د سپین غر تلویزیون نه سپین غر تلویزیون ته مبارکي هم کوو چې دا هم په اروپا په هېوادونو کې نشر شو او خدای دې وکړي چې په کوم هېواد کې نه وي نشر شوی هلته دې خدای نشر کړي او زه ډېر خوشحال شوم چې تاسو ما نه پوښتنه وکړله تاسو زه ودرولم څنګه دا اولین ځل ده چې سپین غر ته انټرویو ورکړې دا خبرې ورسره کوې مخامخ شوی اولین ځل ده چې زه سپین غر ته انټرویو ورکوم زه سپین غر ته څه ویل وایم څه ویل لري د سپین غر په باره کې یا د خپل وطنوالو باره کې یا مور د پلار ته د اختر مبارکي د کوچني اختر مبارکه ورځ ده څه ویل غواړې زه اول خپل فامیل ته د کوچني اختر مبارکي وایم بیا په نړۍ کې څومره مسلمانان دي څومره افغان دي ټولو ورونو ته د کوچني اختر مبارکي وایم خصوصا افغانانو ته د اختر مبارکي وایم یو جهان مننه ډېر ښه ډېر خدای پاک دې هر کله خوشحاله لره هر کله راسې موږ د زړه ټوټه یې او وروره دا دې راته ویلي چې اوس فلحال دلته چې راغلی څه دې وکړل څه دې ولیدل څه دې وخوړل بیا د اختر ورځ کې کلي کور خو ډېرې خوند او مزې دلته تا څه ولیدل په دې اروپ کې په اروپا کې وروره دا کوم خوراک چې دی په داسې ځایونو کې دا د اروپایي هېوادونو خوراک دی دا د افغانستان خلکو سره نه ښیي دا خوراک او خپله چې کوم تیاری کوو په کور کې کوو او څنګه روژې سره څنګه په تکلیف تېره شوه روژه او که نه ډېره ښه په نورماله تېره شوله شکر الحمدلله ډېره ښایسته ډېره ښکلې ښه نورمال تېره شوه او دا دې لکه سیدمان له نظره ذهن نه چې د اولین اختر دی چې له ایروپ نه چې لږ کور د ایروپ کې تېروې دا مې دریم اختر دی چې د کور نه په سارا تېروم تېر شوی وړوکی کوچنی اختر مې په ترکیه کې تېر کړی و او غټ اختر مې په یونان کې تېر کړی و د ملګرو انډیوالانو سره یعنې هغه اوسنۍ ځوانان ته چې په وطن کې ژوند کوي په وطن کې له فامیل سره ژوند کوي هغو ته په اوس فلحال څه باره څه ویل غواړي هغوی ته دا ویل غواړم چې خدای دې خوشحاله او آباد ساتي او کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې په خپل هېواد کې د خپل فامیل سره ژوند وکړي دا درته وایم چې دا سپین غر تلویزیون نوی تلویزیون ده د پښتنو دپاره دا څنګه مخته هر ځای لاړ شي د سپین غر تلویزیون څخه ډېره مننه او ټولو افغانانو ورونو ته ټولو پښتنو ته د نړۍ په هر ځای کې وي زه د سپین غر تلویزیون مبارکي وایم او هېوادوالو ورونو ته دا خواست کوم چې د سپین غر تلویزیون سره د کمالي کومکونه وي که هر قسم کومکونه وي او دوی پکار ده چې ورسره وکړي چې دا تلویزیون د سپین غر نور هم مخکې لاړ شي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو یو جهان مننه چې دې وخته پورې تاسو موږ سره مل وئ او زموږ د پروګرام همدغه ځای ته پای ته رسیږي مو محمد ایدان خان کامرمین ته اجازه راکړئ تر بلې خپرونې پورې په لوی بخښونکي الله سپارم او د سپین غر تلویزیون پروګرامونه هېڅکله مه هېروئ په لوی خدای سپارم الله مو مل شه London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more.
Chevy, 7 tray Donkey Donk. All I need is some vodka, Shonky Conk, and watch a go get Donkey Kong. Baby, if